سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. په هندوستان کې ټولو نه غټ سیکس او بلیک میلینګ سکینډل را مخکې شوی دی. په دې کې کم سے کم 8 وزرا او ګڼ شمېر بیوروکریټس او مالداره خلک، مالداره الکان او جنکۍ پکې ګیرې شوي دي. د معلوماتو درکولو نه بې لکه تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم واخلئ چې زموږ نوې راتلونکې ویډیو اول تاسو ته راورسي. NDTV په مطابق دا سکینډل چې کوم دی دا د هندوستان په ریاست مدھیه پردیش کې راپېښ شوی دی او پولیس وایي چې د هندوستان دا لوی سیکس او بلیک میلینګ سکینډل دی. د دې سکینډل چې کوم 15 مرکزي ملزمان ښځې دي نو هغه ګرفتاري شوي دي. هغه د یو NGO په نامه باندې د حکومت وزیرانو او سرکاري افسرانو او تاجرانو او دغه رنګې د ملک مالداره ترین خلک یې د مینې په جال کې راګیر کی او بیا یې بلیک میل کوي. د پولیسو مطابق د سکینډل کیس په دوران کې په 13 هفته کې جنکو او ښځو په مدھیه پردیش کې 8 ریاستي وزیرانو او اعلی سرکاري افسران او تاجران او مالداره ترینو خلکو 1000 نه زیات قابل اعتراض او بربند ویډیوز جوړې کړي دي. د دې سکینډل چې کوم مرکزي ملزمه دا هغه یو کم 40 کاله شیوتا جین خپل جرم اعتراف کړی دی او هغه ویلي د دې سکینډل جوړولو منصوبه عمدې جوړه کړې ده او د دې مقصد دپاره به چې کومې غریبانانې جنکۍ وي نو هغوی له به پیسې ورکولې او دا کارونه به پې کول. د پولیسو مطابق تفتیش دپاره کومې 15 ښځې چې مرکزي ملزمانې دي ګرفتارې شوي دي هغه ښځې ځان لا یو غټ ګینګ چلی او غټ خلک پې بلیک میل کوي. د دې ښځو له طرفه په مدھیه پردیش کې او په نورو ځایونو کې هم د ښایسته جنکۍ په کالجونو کې کم تعلیم کولو نو هغوی له به د نوکریانو لالچ ورکو او ورته به ویل چې ستاسو زندګي به ښه شي او دوی به دا وزیرانو او اعلی وزیرانو او لوی افسرانو او غټ تاجرانو او ډیر معزز خلکو ته دا لیږلي او هغه خلک به بلیک میل کول او دې سکینډل له نوم ورکړی و هني ټریپ. په دې کیس کې پولیس ته چې کومې ویډیوګانې میلو شوي دي نو هغه د وزیرانو او د اعلی افسرانو او نور داسې د ښه کورنۍ والا خلکو بربنډې او عیاشي ویډیوګانې پکې. انډیا ټوډے وایي چې دا د هندوستان د ټولو نه غټ سیکس سکینډل و. دې کې نه صرف ښځې او نه الکان بلکې دې کې د مدھیه پردیش صحافیان هم شامل وو. ریپورټ کې ویل شوي دي چې دې کیس کې نه صرف عام صحافیان بلکې د اخبار ایډیټران او ټي وي چینل مالک هم په دې کې شامل دي چې دوی باندې الزام دی چې دوی به د بلیک میلینګ والا خلکو او د ښځو په منځ کې معاهده کې به ډېر اهم کردار ادا کولو. د دې کیس د صحافیانو په باره کې ویل کېږي که دوی د دې وزیرانو او سرکاري افسرانو او نورو شخصیاتو دغه رنګې خیال به کولو چې دوی د یو بدنامۍ نه بچ کوي خو در اصل هغه ښځې چې کومې وي هغه دې ګینګ سره میلو وي. د دې سکینډل نه بعد په هندوستان کې یو غوغا جوړه شوې ده او د دې کیس په باره کې هر ورځ نوې خبرې رامنځته کېږي او خیال کېږي چې کم سیاستدان د دې سکینډل نه بلیک میل شوي نو دا به هم مخې ته راځي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو لپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.